واخترتما یا غدار خلق می پیژنی یما دین وطن ته وفادار خلق می پیژنی واخترتما. د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. تېره ورځ یوې نجلۍ ادعا کړې چې عیدګاه کې د قاري صاحب سعید خوستي لخوا ورسره زور زیاتی شوی او وهل شوې او ټکول شوې ده. دا چې دا حقیقت څه ده، په دې اړه د کندهار د مشهور عالم مولوي دیوبندي صاحب وینا او بیان اورو. په دې بیان کې به تاسې واورئ چې د قاري صاحب سعید خوستي سره دغه نجلۍ څه ډول واده وکړ. همدارنګه دغه نجلۍ سره ولې د قاري صاحب سعید خوستي مشکلات رامنځته شو. آیا دا یو دسیسه وه او یا یو کورنۍ ستونزه؟ د دې دسیسې تر چا د چا لاسونه دي؟ همدارنګه دغه پیښه کله رامنځته شوې او ولې په یوه داسې ورځ رسنیزه کیږي چې هغه ورځ د افغانستان تاریخ کې یو مهمه ورځ ده او د لومړي ځل لپاره لمانځل کیږي چې هغه د افغانستان څخه د وروستي امریکایي عسکر وتل دي چې په پراخه پیمانه ورته ترتیبات نیول شوي وو. همدارنګه د ملي دفاع وزارت لخوا یو رسمي ګذشت هم په باګرام هوایي اډه کې ترسره شو. د دې او نورو ورته پوښتنو د ځوابولو لپاره هیله د دغه بیان تر پایه محترمینو د یوې خبرې وضاحت کول غواړم. مخکې تر موضوع د خپل ځان په هکله یو معلومات کوم. زه چې عاقل سوی بالغ سوی یم، د دنیا د هیڅ تنظیم سره تعلق نه لرم، نه سیاسي نه غیر سیاسي. البته امریکانو په مقابل کې مې جهاد کړی دی، الله دې رزق قبول کړي. امریکانو په مقابل کې مې په مال او په ځان سره جهاد کړی دی، الله دې قبول کړي، الله دې بدله راکړي. نور نه د امارت سره اوس تعلق لرم، نه د بل حکومت سره، نه د یو سیاسي ډلې سره. ځان ته مستقل آزاد یو مفکوره او یو عقیده لرم چې هغه یو دیني خدمت دی، خلکو ته رسول دي. په حقیقت که شهید سم، که ووهل سم، که هر څه راوسي، مشکل هم نه راته لري. الله دې مې ځینې وساتي له مشکلاتو څخه. یوه خبره اوس ګرمه ده د پرونه ایسي د قاري سعید خوستي په حق کې. دا ما په لاپټاپ پر مخ لیدلی دی، دغه مې نه دی لیدلی. یو عالم دی، زندان یې کټ کړی دی، 4 میاشتې کې حفظ د قرآن کړی دی، یو ښه قوال عالم دی، خاص د دې دیموکراسو د دې خلکو په مقابل کې ښه خدمت وکړي. اوس یې بیا عزتي سوې ده، حالانکې هغه بې عزتي نه ده، په اصل کې دا عزت دی. الله جل جلاله به د ده ګناهونه په ورژوي، نه ده به الله مقام په لوړ کړي. 6 میاشتې مخکې یو چا راته وویل قاري سعید خوستي او کور ته یو ښځه او مور ورغلي دي، ورته ویلي دي چې نجلۍ ورته ویل چې ما وکړه، معاینه مې کړه، که نه په دا سړک نارې ووایم چې د ماته لاس را واچوه. هغه نفر چې ماته 6 میاشتې مخکې معلومات راکاوه ول قاري سعید ول زه خو ښځه لرم او کور مې کار جوړ دی، طبیعت مې سم دی، بل واده کوم هم نه، طبیعت یې نه کوم. بیا چې د قاري سعید کوم مشرانو هغو جبري کړه دا کورنۍ مشکلات هم خبرېدم، حتی زه دوست زما و د دې لار چې روژه کې و انشاءالله ورحمن عمرې ته تلم، هم چا راته وویل قاري سعید ډېر ژوند خراب دی، بالا هدایت ورته ښځې بیا په دا کورنۍ مشکلات هم خبرېدم، د نشان مني وایي که نه ستا ویډیوګانې به پورته کړم، نو دعای ورته کوم، ما دعای به خود کوو. بیا مې چې څه معلومات وکړل، یو چا راته وویل چې مرکانو 3,500 که 2,000 ښځې دلته په کابل کې روزلي دي، تنخوا یې ورکوي. دا اوس چې شوشي مخام پر دا سړکانو زه وینم، دا هغه ښځې دي. د ده دپاره یې روزلي دي چې علما او مجاهدین ته ځانونه ورسوي، حتی لڅې ویډیوګانې راوباسي. نو چې معاینه شو د سړي، بیا خو نو معاینه هر ډول خیانت د سړي سره کولی شي، د سړي لڅه ویډیو هم راایستلی شي، د سړي د ژوند او د خونې هغه محرمات او هغه پټ شیان ټول راایستلی شي. دا ښځه د امریکانو د پروژې ښځه ده. قاري سعید خو معزز دی، نور ځان د دې ښځې سره په جنجال کې نه اچوي. باید نور مسلمانان هم پیدا شي چې په دې ښځه عریضه وکړي چې د یو عالم توهین کوي، محکمه ده راسه.
شپږ میاشتې مخکې زه خبر یم. ګوره زما د الله په ذات قسم یې کومې قاري سید خوستی مخامخ لیدلی دی، د ټلیفون پر مخ تاسو هم لیدلی دی، ما هم لیدلی دی. والله العظیم که د ولایت رشته ورسره لرم، والله العظیم که د قوم رشته ورسره لرم، نه مې بیا نیت دی چې ووینم، صرف د یو مسلمان په خاطر چې مسلمان دی، عالم دی، توهین یې وشو. اوس نو بعضې اسلام فعاله وروڼه هم هغه هم توهین کوي. د جمهوریت او د دیموکراس زامن هغه خو ایله که هغه خو که موږ پر قرآن ناست یو نو نه ایله کوي. دا کیسې اوس نه دي، دا له وخته شروع دي. موسی علیه السلام تاریخ که تاسو وګورئ، یو رنډۍ ورته راوستله، پیسې ورکړي چې ته په مجلس کې د ده دغه وکړه، توهین وکړه چې له ما سره ځینې علیاذ بالله کړی. خو هغه د الله قدرت و براعت د موسی علیه السلام یې وکړي. د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها په حق کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناموس دی، بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها په حق کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناموس دی، د هغه په حق کې یو داسې پلان جوړ شوی و چې هغه قرآن موږ ته اوس هم هغه یاد پرېښی دی. نو په هغه وخت کې ویډیوې نه وې، په هغه وخت کې فلمونه نه جوړېدل، که نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم توهین و بېعزتي په مکه مکرمه کې دې خلکو کوله، نو اوس چېرته ویډیوګانې په ټلیفونونو پیدا شول. والله جل جلاله هم راته وایي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا، ای انسانانو ایمان والاو، که یو فاسق یو خبره راوړي، ان جاءکم فاسق بنبأ، که یو فاسق درته راشي یو خبره راوړي، فتبینوا، تاسې معلومات کوو. موږ خلک وینو بس ړانده میسجان دي، ړانده میسجان دي کوي، بس مولا نصرالدین زامن دي چې وایي غوږ د خره سپي یوړی، که خره یوړی دی په خرو په سپي پسې ځغاستي. څه دا د مسلمانۍ اصول مراعات کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان هغه دی چې له ژبې او له لاسو څخه مؤمن په امان وي. نو دغه اوس چې په ژبه باندې یا په لاس په قلم باندې خلک زیروي، دا هم د نفاق پېښ شوه بده د نفاق یو شاخ دی پر هغه باندې سپارل. وطن ته وفادار خلق می پیژني، وخت راته موایا غدار خلق می پیژني، یما دین وطن ته وفادار خلق می پیژني، وخت راته موایا غدار. ما د خدای په عشق هر ازمون ته لبیک وایا، ما د خدای په عشق هر ازمون ته لبیک وایا، شوما د منصور غوندې په دار خلق می پیژني، شوما د منصور غوندې په دار خلق می